د حافظ انیس خوست اتلان ټرافي په نوم د کرکټ لوبې چې تېره اونۍ پیل شوې وي بریا یې سنګین لوبډلې په خپل نوم کړه. دغه ټرافۍ پای ته کابل اتلان او سنګین لوبډلې ځان رسولی و. مسؤلین وایي چې له یادو لوبو یې موخه په دغه ولایت کې د کرکټ برخې ته وده ورکول او ځوان لوبغاړي چې کرکټ ته یې مخه کړي د مخکښو لوبغاړو څخه تجربې ترلاسه کول دي. حافظ انس اتلان خوست ټرافي چې په ډیر بریالي شکل سره پای ته ورسېده. شپږو لوبډلو ګډون پکې کړی و چې په دې کې دوه د کابل میلمه لوبډلې وې او څلور لوبډلې چې وې د خوست څخه وې چې فاینل لوبې ته د کابل اتلان او د خوست سنګین لوبډلو لار موندلې وه. تقریبا یوه هفته دغه سیالیو جریان وکړو. موخه د سیالیو نه دا وه چې هغه لوبغاړي چې دوی ته د کرکټ بورډ په ایونټونو کې یا په کورني کرکټ کې ځای نه جوړیږي او دوی غواړي هغه ځای ته ځان ورسوي د دې لپاره چې دوی ته د دوی ښه تمرین شوی، دوی ته یو فرصت برابر شوی او همداشان د خوست کرکټ ته موږ وده ورکړي. موږ دغه سیالۍ په لار وچولی او انشاءالله په راتلونکي کې به دا یې لومړی پړاو، بل پړاو به د دې لا رنګین او د دې په ښه بڼه، په ښه کیفیت او په ښه ډول ترسره کیږي. لوبغاړي دغه لوبې د ځان لپاره ډېرې ګټورې بولي او زیاتوي چې له دې لارې کولی شي د افغانستان ملي 19 کلنو او الف لوبډلو کې چانس ترلاسه کړي. هغه لوبغاړي چې په کورني کرکټ کې مصروف نه وي دلته مصروف شي، تمرینات کیږي. هغه سینیر لوبغاړي چې د نېشنل ټیم A ټیم 19 نه راځي دلته د ځوانو لوبغاړو سره خپل تجربې شریکوي او ځوانان ترې ګټه اخلي. نو که چېرته دغه شی خصوصي سکتور کې کرکټ ته وده ورکړل شي نو ځوان استعدادونه به د افغانستان کرکټ ته راڅرګند شي. کرکټ بورډ نه موږ خواهش کوو چې داسې خصوصي سیالۍ لا نور هم تشویق کړي او حمایت یې کړي تر څو لوبغاړو ته ډېر یو ښه ښایسته فرصت وسي، دوی وشي کولی خپل هغه استعداد وړاندې کړي او مخکې ولاړ شي. د خوست اتلان ټرافۍ کې محمد مرزا کټوازي، کابل اتلانو، خوست سټیډیون سټار، سنګین افضلي او متون اتفاق لوبډلو پکې برخه لرله. امنیه قوماندان په دغه ولایت کې ټولو لوبغاړو ته په امنیتي برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ او لوبغاړي هم وستایل.